بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورو ور افغانانو په سلامونه هرکلی کوم. الله رب العزت دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. عزیزانو، لکه څنګه موږ تاسو سره تېره ورځ شریکه کړله چې موږ د افغان میشن پروګرام د نیچرالایزیشن او د فیملی ریونیفیکیشن د رئیس او د نورو د ټیم سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې د خپله رفیع الله چکري صاحب، حاجي صاحب همایون کډوخیل او هم ضیا جان صاحب برخه درلوده. هغه موارد چې تاسې موږ ته د ایمیل، واتساپ، مختلفو لارو راستولي وو، د شورا استازو سره هم شریک کړي وو، په مفصل ډول تاکید پرې وکړ، ور وړاندې مو کړل. دوی بیا هم وعده وکړله چې څومره هم کولی شي دغه د افغانستان کومه معضله یا کوم مشکل چې دی، یا افغانان په مشکل کې دي چې دلته کورنۍ غړي دلته دي او کورنۍ غړو ته یې درخواستونه کړي دي، دوی به هغه انساني کوم دغه چې دی د هغې له هیومینیټیرین وی به پوره په نظر کې نیسي. زما څخه یې غوښتنه وکړله چې دا چې زه حکومت سره دخیل ما بیا خپله یادواري وکړله چې په حکومت یا په موجوده وزارت عدلیې مو فشار وارد کړی دی په دواړو وزیرانو، په سایمن هاریس او ورسره په هیلن مکینټي هم. نو په همدې اساس ځکه هغوی تاکید کاوه چې زموږ چې څه په وس او توان کې دي هغه کوو، هغه د پروسې بشپړېدو دي او په ښه شکل دي. بیا مو هم یادونه وکړه هغه دوستان چې ریکوایرمنټ یې فلفل کړي وو او تر اوسه یې ځوابونه نه دي راغلي. بعضې وکلاو ما سره رابطه کړې وه د مختلفو اداراتو، خیریه اداراتو لکه آیرش ریفیوجي کونسل، امیګرنټ کونسل اف آیرلنډ او بعضې نورو اداراتو وکلاو او ورسره د شخصي د فرمونو وکلاو چې نومونه به یې نه اخلم، هغوی رابطه کړې وه چې زموږ کلاینټس لا تر اوسه ځوابونه نه دي ترلاسه کړي. تاسې د حکومت سره په دې اړه کښېنئ، زموږ کوم درخواستونه چې دي، زموږ غوښتنې چې دي هغه ورته ور وړاندې کړئ او هغه مو په ښه شکل ور وړاندې کړل. په همدې لړ کې بیا رفیع الله چکري صاحب تاکید وکړ، کوم لیست چې تاسې موږ ته ریفرنس نمبرونه رالیږلي وو هغه لیست مو برابر کړی وو. هغې بیا هم بار بار پرې تاکید وکړ چې دغه کورنۍ غړو ته باید توجه وشي او باید راوړل شي. احمدضیا صاحب همداسې یادواري وکړله. ما په فیملی یونیفیکیشن او په نیچرالایزیشن ځکه دوستانو په افغان میشن پروګرام ډېر خبرې وکړلې، نو ما د فیملی یونیفیکیشن بعضې کیسونه وو په هغه مې هم تاکید وکړ. بعضې دوستانو ما سره د کورک نه او بعضې ډبلن نه بعضې نورو ځایونو نه دوستانو ریفرنس نمبرونه شریک کړي وو، هغه مو هم ورسپارل او هغوی بیا هغه کوم د فیملی یونیفیکیشن د کوم ټیم غړی چې وو هغه هلته موجود وو، هغه یې ځان سره ثبت کړل او زه خوشبین یم چې انشاءالله العزیز په نیکدیو کې به تاسو ته جواب درکړي. دوستان عزیز سلام، باز هم مثل که همراه شما شریک ساخته بودیم که ما ملاقاتی داریم و ملاقاتی کردیم. الحمدلله با کمک شما، با تشویق شما ملاقات موثری و مثبتی بود. انشالله العزیز خوشبین هستم که جوابات مثبت شما به دست بیارین به زودترین فرصت. همین کوشش ما همی است که با زودترین فرصت شما جوابات خود به دست بیارین و امرای خانواده هایتان، امرای فامیل های محترمتان به زودی و به خوبی یک جا شوین. در این جمله باز ملاقات ما که بود امرای ما رفیع الله چکري صاحب، همایون کډوخیل صاحب، احمدضیا جان و از طرف دیپارتمنت دو اعضا، یکی از رئیس همین سه دیپارتمنت افغان میشن پروگرام نیچرالایزیشن و فیملی یونیفیکیشن بود و یک هم کسی که فیصله میکنه به خاطر فیملی یونیفیکیشن بود هم خواست کرده بودن که در میتینگ باید حضور داشته باشه. امرایشان شریک ساختیم. کوشش ما می بود که امی تعداد بخیر و خوبی به زودترین فرصت پوره کنه و باز هم تاکید کردن که ما تا هنوز نمیفهمیم که دیپارتمنت درباره که تعداد از 500 زیاد میشه یا نمیشه چه قسم است.
باز همراه ما وعده سپردن که بزودی یک هفته یا 2 هفته همو گایدلاینز ریفیوز، به خاطر که تا هنوز ریفیوز روان نکردن، ریفیوز و یا همچنان اپیلز با ما شریک کنن و انشالله العزیز ما سرشان باز کار میکنم و وقتی که منظم کردم مسائل با شما از طریق یوتیوب بنده مصطفی طارق آفیشال و از دیگر چنل های خود شریک خواهیم کرد. بازم اگر شما پیشنهاد انتقاد دارین به ایمیل ما afghanconsularlen@gmail.com روان کنین. یک چیز نگفته نبانه که اگر شما ایویتینگ تان نشده باشد هنوز، شما میتونید بازم قبلا هم گفته بودم با زودترین فرصت به ایمیل ما امو رفرنس نمبر شما و نام شما روان کنید، با 1-2 جمله در انگلیسی بنویسین که ما تا هنوز ایویتینگ ما نشده. عزیزانو یو نقطه ته یادواری کوم، هغه دا چې که چېرته تاسې ایویټینګ نوي شوی پاتې یاست نو بیا هم تاسو کولی شئ چې زموږ ایمیل ته afghanconsularlen@gmail.com و یا همچنان د شورا نور استازو او بالخصوص بیا رفیع الله چکري صاحب انشاءالله العزیز کوشش وکړئ چې دغه زنګونونه لږ تیر شئ، وایس میسیج کوئ او بیا خپله کومه کویري چې ده هغه په لیکلې بڼه چکري صاحب ما سره د شورا نور استازو سره شریک کړئ تر څو موږ ته راورسېږي. که ایویټینګ مو نوي شوی بیا هم خوشبینه یو، اخیره کې بیا هم تاکید کوم چې زر تر زره تاسو ځوابونه راشي. د افغان اډمیشن پروګرام نیچرالایزیشن او فیملی ریونیفیکیشن اپډیټ همدا و. د نیچرالایزیشن په اړه بیا کله چې ما پوښتنې وکړلې ویل چې موږ تقریبا دغه کال خواوشا 10 زره اپلیکیشنونو ته کوښښ کوو چې نیچرالایز کړو یا پاسپورټونو ته یا دغه سرټیفیکټونه ور ولېږو. نو په جون کې سرمني ده، 2 ورځې کلارنیکي همداسې بیا د کال په اخره کې بیا د وخت و زمان ټاکي. په بعضې نورو میکانیزمونو خبرې وکړې، بحث ډېر وسیع و. دا چې دغه رئیس ما تاسو ته مخکې هم ویلي تر ډېره بریده جوابدی دی، د نورو رؤساو په شان اوبه نه تېروي، د دغه لاندې کار کوي. دا منو، دا یې ومنله چې دغه پروسه تال شوله، خو د هغې هماغه دلیل و چې د دې څخه مخکې کوم بل رئیس چې و هغه داسې مسؤلیت پذیره نه و. زه چې دغه رئیس ته ډېر خوشبینه یم هغه په دې یم چې کله هم موږ غوښتنه کړې ده یا کوم فشار هم وارد کړی دی په ډېر ورین تندي هغه منلي دي، ځان یې تېر کړی نه دی، ځان تیر نه باسي. نو بیا هم که پیشنهادونه لرئ، انتقادونه لرئ بعض نور مواردو کې د امیګریشن په اړه، دا چې زه خپله مستقیم د امیګریشن او انټیګریشن په اړه په برخه کې لاس او ګریوان منډې تړلې وهم، نو تاسو کولی شئ چې ما ته خپل کوم پیشنهادونه چې دي هغه د ایمیل د لارې راواستوئ. زه به انشاءالله العزیز پرې کار کوم او بیا به هغه مخ ته شریکوم. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته مفید او ګټور ثابت شوي وي. په الله رب العزت مسپارم. ښه د باد السلام علیکم.